شهرداری قندهار به هدف کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش امنیت شهروندان پروژه بازسازی و نوسازی 5 کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی این شهر را آغاز کرد. شهروندان نیز با استقبال از این اقدام شهرداری گفتند وضعیت نامناسب جاده‌ها در گذشته مشکلات زیادی به آنان ایجاد کرده بود. این در حالی است که همکنون پروژه‌های زیادی در قسمت بازسازی و نوسازی جاده‌ها در ولایات مختلف جریان دارد. بازسازی و نوسازی جاده‌های تخریب شده، پروژه‌ای که به هدف کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش امنیت شهروندان اینجا در ولایت قندهار روی دست گرفته شده. این پروژه شامل بازسازی و نوسازی 5000 متر مربع از جاده‌های اصلی و فرعی قندهار می شود که با هزینه مجموعی 5 میلیون افغانی به مدت 2 ماه اجرا خواهد شد. کندهار ښاروالي د 15 میلیون افغانیو په لګښت د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د پینهکاري کولو د پروژې چارې راپیل کړې. په دغه پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15000 متر مربع سړکان پینهکاري سي. هغه سړکان چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب سي او اوس پیلنې ښاروالي د پینه کولو چارې راپیل کړلې او د ښار په مختلفو ناحیو کې هغه سړکان چې تخریب سوي دي د هغو ټولې د پینهکاري چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي. این اقدام شهرداری با استقبال گرم شهروندان روبرو شده است، چرا که در گذشته وضعیت نامناسب جاده ها در این ولایت مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کرده بود. ډېر مشکلات جمپونه ډېر و په ښار کې کډې زیاتې وې په ډمبرو باندې. اوس کور یې ودانه ښاروالي دغه کار شروع کړی دی، د ډمبرونه جوړوي، نو موږ ډېر خوشحال یو. اوس دغه پخوا په نسبت باندې هم زموږ د موټرانو عوارضونه کم سوي دي، هم دغه جمپونه چې کم کړي دغه جمپو سره موږ په تکلیف یو. ځای مای دغه جمپونه چې ایسته کړي داسې مشکلات یې جوړول چې ټکرونه منځته راکړله وروره، یو د بله کراس یې کوي ټکرونه او د موټر عوارض موږ خپله د ټایرونه و دغه عوارضونه مو د موټر دا ډیر پکې کېدل. اوس شکر الحمدلله کار شروع دی. کم ځای کې چې کډای یا خراب جمپ دغه ان شاء الله د ښاروالي د خوا څخه ډیر عملی سوي جوړوره کړ. این پروژه در حال روی دست گرفته شده که همکنون کار بازسازی شاهراه کابل قندهار به شدت جریان دارد. در کنار این پروژه صدها پروژه کوچک و بزرگ دیگر نیز در ولایات مختلف زیر کار است به هدف زیبایی شهر و کاهش ازدحام ترافیکی.